دا تپوس کوي چې دوه ماشومان یو ځای پیدا شو، جمدیو بیا دواړه یو ځای مړه شو، نو اوس به د دې دواړو جنازه یوه کیږي که جدا جدا؟ نو دوه جنازې په یو ځای باندې هم کیږي او جدا جدا هم کیږي، که د دې ماشومان وي او که د دې نه علاوه پردي پردي بندیان مړه شي او جنازه یو ځای ته راورسېدله او مسلمانان په دې اتفاق وکړي چې موږ د دې دواړو یوه جنازه کوو نو یو هم کیږي او که جدا جدا جنازې کوي نو هم کیږي. نارینه او زنانه که دوه جنازې وي نو هم یو هم کیږي او دوه هم کیږي. بل یو بنده دا تپوس کوي چې بعضې خلک د عمرې په ویزه باندې سعودي عرب ته لاړ شي، عمره وکړي، د عمرې نه پس پاتې شي او حج هم وکړي، بیا واپس وطن ته راشي، نو په دې طریقه باندې حج وشو او که ونه شو. حج او عمرې دپاره خپل افعال دي، خپل کارونه دي چې هغه په صحیح طریقه باندې ادا کړي شي، نو حج او عمره دواړه شوي دي. د الله په قانون کې دا بنده مجرم نه دی چې عمرې له تللی دی او حج ته پاتې شو، حج یې وکړه، حج او عمرې دواړه وشو، د الله د قانون مجرم نه دی. البته د سعودي عرب د قانون مجرم به وي، د هغوی نه دې ځان خلاص کړي. بل یو بنده دا تپوس کوي چې ما سره د زکات پیسې هم دي او ما سره د سود پیسې هم دي او زما زوم غریب دی او قرضدار دی، نو دغه پیسې ده ته ورکولی شم او که نه؟ د زکات پیسې اصول او فروعو ته نه ورکیږي. اصول مشرانو ته، یعنی مور پلار نیا نیکه وغیره په بره هر څومره چې دی نه دی ته اصول وی، او زوی لور نوسې کړوسې وغیره دی ته فروع وی. نو اصول او فروعو ته زکات ورکول جایز نه دی او مالدار ته هم زکات ورکول جایز نه دی. نور غریبانانو ته زکات ورکیږي که رشته دار وي هم، لکه تره وي، د تره زوی وي، رور وي، خور وي، غریب وي، نو هغوی له زکات ورکیږي. زوم پردی دی، لور ته زکات نه ورکیږي او زوم پردی دی، نو ده ته زکات ورکولی شي، خو چې غریب وي او په زکات ورکولو کې ثواب دی. او دا د سود پیسې د حرام او مردارې پیسې دي، د دې په ورکولو کې چاته ثواب نشته، دا به د ثواب په نیت نه ورکوي، په دې نیت به دا د سود پیسې خلک چاله ورکوي چې دا یو مرداره ده، ځان ته خلاصوم، د ځان نه لر کوم، نو بیا چاله به یې ورکوي؟ هغې بنده له به یې ورکوي چې هغه د لوږې مري غریب وي. نو کم بنده چې د لوږې مري نو دې مرداره خوړی شي، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، څوک چې دې مردارې خوړو ته محتاج شي او دې د ضرورت نه زیاته مرداره نه خوري، نو فلا اثم علیه، بیا په ده ګناه نشته دی. نو داسې کس له به یې ورکړي چې د لوږې مري، نو د سود پیسې به هغه له ورکړي او د ثواب نیت به پرې نه کوي، په دې نیت چې مرداره د ځان ته خلاصوم. هر څوک چې غریب وي هغه له ورکولی شي. بل بنده تپوس کوي چې د عقیقې دپاره د بچي د عمر څه قید شته؟ نو شرعاً چې کوم ماشوم په کومه ورځ پیدا شو نو د هغې ورځې نه به اووه ورځې په اوومه ورځ باندې به د ده عقیقه کولی شي. مثال په طور د جمعې په ورځ باندې ماشوم پیدا شو نو د جمعرات یعنی د زیارت په ورځ به د ده عقیقه کیږي. که په دغې ورځ د زیارت په څه عذر باندې عقیقه ونه کړې شوله نو بل زیارت که دغه نی نو بل زیارت ورپسې هر کله چې وي، خو بیا به هم دغه ورځ حسابېږي. د عقیقې طریقه دا ده چې چاله الله وس ورکړي وي او الک پیدا شوي وي نو ده دپاره دوه ګډان یا چیلي که مذکر وي او که مؤنث وي حلال دي کي په اوومه ورځ باندې، او که جینۍ پیدا شوي وي نو یو ګډ یا چیلې که مذکر وي که مؤنث وي په اوومه ورځ د حلال کړي شي. او که الک پیدا شوی دی او د پلار یې د وسه دوه ګډان چیلي نه کېږي نو یو هم کولی شي. او که یو بنده غریب وي ګډ چیلې یې بلکل د وسه نه کېږي، هغه معاف دی، ګډ چیلې دی نه حلالوي. نو په اوومه ورځ باندې به د عقیقې دپاره ګډ یا چیلې یو یا دوه حلال کړي شي، او د ماشوم یا د ماشومې د سر ویښته به اخریلی شي، او بیا دغه ویښته
زرګر به اوتلی د هغې په وزن د چاندې قیمت به چاله ورکي او په دغه اوه مرض به د ماشوم د نوم اعلان هم وشي چې د دې ماشوم فرض که عبدالله نوم دی، عبدالرحمن نومې دی، یا جینۍ پیدا ده نو عایشه نومې دی، فاطمه نومې دی، میمونه نومې دی وغیره ښکلي نومونه به ورله کېښودی شي. بل یو بنده دا تپوس کوي چې دا صحابي چاته وایي. نو صحابي دا هغه انسان دی چې په حالت د مسلمانۍ کې پیغمبر علیه السلام سره ملاقات لیدل کتل شوي وي او په حالت د مسلمانۍ کې دی وفات شي، نو دغه بنده ته صحابي وي. چې سړی وي نو صحابي دی او چې زنانه وي نو صحابیه ده. چې په حالت د ایمان کې پیغمبر علیه السلام سره لیدل کتل شوي وي او په حالت د مسلمانۍ کې دی وفات شوي وي نو صحابي دی. که په حالت د کفر کې پیغمبر علیه السلام لیدلی و او د پیغمبر علیه السلام په زندګۍ کې ایمان نه دی راوړی، بیا وروسته مسلمان شو، نو دته صحابي نه وی. د صحابه کرام ولیدل نو دته اوس تابعي وی. که یو سړي په حالت د مسلمانۍ کې پیغمبر علیه السلام ولیده او خدای مکه بیا وروسته دی کافر شو، کافر مړ شو، نو بیا هم صحابي نه دی. تابعي هغه چاته وی چې صحابه کرام یې لیدلي وي. په حالت د اسلام کې صحابه کرام لیدلي دي او په حالت د اسلام کې دی وفات شو، دا تابعي دی. او تبع تابعي بیا چې تابعین یې لیدلي نو هغه ته تبع تابعي وي. بل یو بنده تپوس کوي زنانه دپاره نوکري کول څنګه دي. د زنانه ضروریات چې واده شوي نی نو دی د پلار ذمهواري ده. د پلار په کور به وله پلار خرچ کوي، خرچ خوراک به ټول ورکوي، او چې واده شوله نو بیا د رزق ذمهواري په خاوند باندې شوله. کور به م ورکوي، جامې به م ورکوي او خوراک به م ورکوي. نه د دې نوکرۍ ته ضرورت نشته. البته که یو زنانه غریبه ده او د آمدن خپله څه ذریعه نشته او نارینه یې نشته، نو دا د مجبورۍ د وجې نوکري که کوي نو په پرده کې نوکري کولی شي. د زنانه نوکري داسې پکار ده چې دا د نوکرۍ په اوقاتو کې د پردو سړو مخې ته نه راځي. داسې نوکري لکه سکول کې استاده ده نو جینکو ته سبق ښیي، یا دا ډاکټره ده او دا مریضان زنانه ګوري، سړو سره ملاقات نه کیږي. نو چې د پردو سړو سره ملاقات نه کیږي او په پرده کې خپله نوکري کوي نو کولی شي. بل یو بنده دا سوال کوي چې د چا په ذمه د تلاوت سجدې ډېرې زیاتې دي، څنګه به ادا کوي. د هرې سجدې دپاره ځان له نیت به وکړي. نیت د زړه اراده ده. یو الله اکبر چې ووایي نو سجدې له به لاړ شي، په سجده کې به سبحان ربی الاعلی 3 ځله ووایي، بیا به الله اکبر ووایي او راپا به سي. د یو آیات د تلاوت سجده وشوله. د بل دپاره بیا چې څومره سجدې وي نو په زړه کې د نیت کوي او الله اکبر 2 ځله الله اکبر او 3 ځله سبحان ربی الاعلی، دا به په ژبه باندې وایي. او نیت که په ژبه باندې ووی هم او که په زړه وکړه هم دواړه جایز دي، خو اصل نیت اراده د زړه ده. چې کله د سجدې آیات ولوستی شي نو مقه وخت کې سجده کول پکار دي. که پاتې شي دغه وخت کې تیار نو بل وخت هم کولی شي، خو تاخیر دې ډېر نه کوي. بل بنده تپوس کوي چې د مړي دپاره د دفن کولو په وخت کې زکات رقم استعمالول. زکات چې دی نو دا د غریب حق دی او په دې زکات کې په دې مال د زکات باندې قبضه لازمی ده. مړی زکات قبض کولی نشي، د دې وجې نه د مړي په کفن او په ګور وغیره باندې د زکات رقم که ولګېده نو د دې سړي زکات ونه شو. د مړي کفن وشو خو د دې سړي زکات ونه شو. البته که د دې مړي یو رشته دار غریبو او د مالدار سړي د کفن هغه پیسې وغیره
د غریب رشتہ دار له ورکړې چې دا واله ته قبول کا او ته د دې مړي په کفن کې ولګوه. نو د دې مالدار سړي زکات وشو په دې غریب سړي باندې او دغه غریب سړی بیا دا پیسې په کفن لګوي نو لګولی شي. بل بنده تپوس کوي چې د سرو زرو خرڅول او اغشتل په دې کې منافع جایز ده او دا تجارت دی او دا تجارت کې نفع جایز ده. بل بنده تپوس کوي چې د زرعي ځمکې د کرلو دپاره زرعي بینک نه قرضه اغشتی شي نو په دې پیسو ټیکټر وغیره اغشتل دا جایز دی او که نه؟ نو که سود پې در نه اخلي نه نو که د بینک نه قرضه اخلي نو جایز دی واخله او که د بل بنده نه اخلي هم بغیر د سود نه که قرضه څوک درکوي نو اغشتل یې جایز دی. کرونده هم پې وکړه او ټیکټر هم پې واخله او د سود په طریقه باندې ما اخله ځکه سود اغشتلو والا او سود ورکولو والا دواړه ګناهګار دي. بل بنده تپوس کوي چې د چا په مرګ باندې په چغو چغو جړل یا مخ سر وهل څنګه دي؟ نو دا ناروا دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لیس منا، زمونږ د ډلې نه دی، زمونږ په طور طریقو باندې نه دی، زمونږ په اخلاقو په عاداتو باندې نه دی. من ضرب الخدود و شق الجیوب، چا چې مخ ټکو او ګریوان یې شلو ودعا بدعوى الجاهلیه او داسې د جاهلیت خبرې اترې کولې نو دا بنده پیغمبر علیه السلام وایي زمونږ په ډله کې نه دی. نو ویر کول دا جایز نه دی. څوک چې ویر کوي نو دی ګناهګاریږي. البته د سترګو نم او د زړه غم بې اختیاره شی دی، په دې څه ګناهګاریږي نه. د سترګو نه اوښکې ځي او زړه غمجن وي نو د سترګو نم او د زړه غم بے اختیار په دې څوک ګناهګاریږي نه. پیغمبر علیه السلام هم د خپل ماشوم بچی ابراهیم د مرګ په وخت کې د سترګو نه اوښکې تللي دي او دی هم فرمایلي چې وانا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون، ابراهیم ستا په جدایۍ باندې موږ غمجن یو. نو غمجن کېدل او د سترګو اوښکې تل په دې څوک ګناهګاریږي نه. او چغې وال او ګریوان شلول، ویښته شکول، سینه ډبول، ګډې وړې خبرې په دې باندې الله او د الله رسول ناراضه کیږي. بل بنده تپوس کوي انعامي بانډ جایز دی او که نه؟ انعامي بانډ په دې کې سودونه دي، دا جایز نه دی. او بل بنده وایي چې سالګره څنګه ده؟ د سالګرې کیک کټ کول دا د مسلمانانو طریقه نه ده. د غیر مسلمو طریقه د مسلمانان دا طریقې نه کوي. کال تیر شو په هغې شکر ادا که د الله او مزید د الله نه د نیکۍ توفیق غواړه. یو بنده وایي چې د تلاوت په دوران کې چا سره خبر اتره کول څنګه دي؟ نو که ډېر زیات ضرورت و نو قرآن شریف بند که او د بنده سره خبره وکړه. که ډېر ضرورت نه نو د قرآن شریف د تلاوت په دوران کې خبرې مه کوه. که منځ کې خبرې دې وکړې تلاوت دې بند که او خبرې دې وکړې بیا تلاوت کې بیا اعوذ بالله بسم الله ورپسې مخکې تلاوت جاري وساته. بل بنده تپوس کوي چې یوازې د جمعې په ورځ باندې روژه نیول څنګه دي؟ نو د جمعې ورځ دا د مسلمانانو دپاره د اختر ورځ ده. نو په دې ورځ باندې یوه روژه نیول دا مکروه. جمعې سره یو ورځ مخکې یا یو ورځ وروسته یو ځای کې 2 روژې یا 3 روژې څوک ونیسي نو دا بیا جایز دي او خالص د جمعې په ورځ روژه نیول مکروه دي. بل بنده وایي چې خانه کعبه چا خوب کې ولیده نو دا به څنګه وي؟ نو کوم بنده چې خانه کعبه خوب کې ولیدله او د واده نو کړی نو دله به خدای واده ورکي، او که واده یې کړی دی نو دی به الله پاک حج د بیت الله ته بوتلی کی. بل بنده تپوس کوي چې یو سړی دی چې د هغه تمام رزق حرام دی، تمام آمدن ذریعه حرام، نو د ده د کور خوراک څنګه دی؟ نو داسې بنده د کور خوراک مه کوه چې تا ته معلوم دی چې 100% حرام دی نو ته یې خوره مه.
او که څه آمدن حلالم وي او څه حرامم وي او تاله د خوراک څه شی درک نو خوړلی شي ته زړه کې دا راوله چې هغه کمې حلالې پیسې دي نو دی په هغې باندې مال راکړه هغه حرام یې ده په خپله خوړلي او تاله حلال شي درک د روجې اخري ټیم د ګړی په حساب نو د اوقات نماز نقشې تقریبا هر ځای کې شته او په هغې کې چې د صبح صادق کم ټیم مقرر دی هغه ټیم باندې بنده روجه په بند کې خوراک سکاک به نه کوي بانک پسې نه ده چې بانک وویلی شو نو روجه شوله او بانک یې لا نه دی ویلی نو خوراک کوه کله کله د صحیح ټیم نه ډیر مخکې خلک بانګونه وایي او کله داسې وي چې ډیر وروسته هم د هغې نه بانګونه ویلی شي نو روجه نیول په بانک نه په صحیح ټیم باندې وي چې کم د اذان فجر په نقشه کې ټیم وي د هغې نه له 7 منټه مخکې احتیاطاً د بنده خوراک سکاک بند کړي بل بنده تپوس کوي چې بنده اودس چاردام کړی دی او سترګې پټې شولې نو په دې خوب باندې اودس ماتیږي البته که بنده د اتحیاتو په شکل په قاعده ناست دی د نارینهو په شانتې نو په داسې ناسته کې چې سترګې پټې شوې نو په دې اودس نه دی مات یا سړی په رکو دی نو خوب پرې راغی نو په دې اودس نه دی مات ولاړ دی سترګې پټې شوې نو په ولاړه په سترګو پټېدو اودس نه دی مات او د سړو په شان سجده چې کوي نو په دغه سجده کې که سترګې پټې شوې اودس نه دی مات نورو حالاتو کې سترګو پټېدو باندې اودس ماتیږي بل بنده تپوس کوي چې د غسل طریقه څنګه ده نو بنده چې غسل خانې ته ورشي پرده وشله نو اول به مانځله چې څنګه اودس چاردام کوي استنجا او چاردام کوي نو دغه طریقه باندې به ځان له اودس چاردام وکړي د هغې نه پس په سر باندې به اوبه راواړئ بیا ښي طرف ته ټول بدن باندې ګس طرف بدن باندې ټول بدن باندې به که صابون استعمالي صابون به استعمال کړي او ټول بدن باندې به لاس ووهي او که بغیر صابون نو هسې د ټول بدن باندې لاس ووهي چې اوبه هر ځای ته ورسېدلی دا یو ځل اوبه ورسېدې نو دویم ځل د بیا په بدن باندې اوبه راواړي په درېیم ځل بیا د هغې نه پس په تولیه د ځان اوچ کړي او جامې د واغوندي بس دغه سنت طریقه ده قبلې ته مخ کول او شا کول په بربنډه باندې جایز نه دي د غسل خانو کې چې چاردام څوک کوي نو کلمات ویلی شي ذکر کولی شي د فلشونو کې یو د اودس ماتولو ځای دی هغه جدا دی لږ اوچت وي او بیا د غسل یا د چاردام ځای ورپسې جدا وي هغه ښکته وي نو دغه ښکته ځای باندې چاردام چې کوي نو کلمات وغیره ویلی شي او بل د هغې هغه ګندګي خو په ړومبي ځل چې پې اوبه ور وړې هغه لاړلې ختمې شوې هغه ځای باندې نه دی بل ځای باندې دا ځایونه پاک دي او څه بدبوی وغیره هم پکې نه وي نو چاردام په وخت کې کلمات ویلی شي بل بنده تپوس کوي چې د غسل په دوران کې آذان شروع شو نو دغه وخت کې جواب کول جایز نه دي ځکه بنده بې پردې دی او بې حجابه دی نو دې وخت کې به خبرې اترې نه کوي یو بنده په مانځه ولاړ دی او خوا کې بل منځګزار باندې داسې ورپریوځي نو دا په بل باندې تکیه کول دا جایز نه دي البته که دی مریض دی او دی غورځېدو په بل باندې سهاره واغشته تکیه شو په دې ګناهګار نه دی چې ودرېدی نشي نو کېدي نه او په مانځه کې په بل د سهاره او تکیه نه کوي قرض حسنه څه ته وایي قرض حسنه دې ته وایي چې یو بنده د بل بنده نه قرض واغشتل په هغه باندې بیا د احسان ثباتن هم نه کوي او د هغې خپل رقم نه علاوه زیاتي ترې نه څه غواړي هم نه نو دا قرض حسنه دی بل بنده تپوس کوي چې سړی د خپل کور والا سره مشوره کولی شي او مشوره کول جایز دي د سړي او د ښځې یو بل سره مشوره کول جایز دي سړی حاکم دی د کور مشر دی الرجال قوامون علی النساء دا ښځه دا محکوم او رعایا ده نو حاکم د خپل رعایا سره سلا مشوره کولی شي
د زیارت فرض یا په بل ورځ باندې صدقه کول، نو د صدقې ثوابونه هر وخت کیږي. چې کمې شپې ورځې او کم اوقات بزرگ دي په شریعت کې، نو په هغې کې خیر خیرات ثواب د نورو ورځو په نسبت باندې زیات وي. لکه د جمعې ورځ دا بزرګه ده، د جمعې شپه بزرګه ده، سید الایام ورته وایي. نو د نورو ورځو په نسبت باندې د جمعې د ورځې د خیر خیرات ثواب به زیات وي. یا د رمضان میاشت مبارکه ده، نورو میاشتو کې چې فرض یو وي، نو په رمضان کې دا فرض یو په اویا دي. په رمضان کې چې نفل وکړي د نورو ورځو د رمضان نه غیر د نورو ورځو د فرضو برابر دي. صدقه او خیرات دې کې څه فرق شته؟ صدقه دوه قسمه ده، یو واجب او فرض وي او بل نفلی وي. نو واجب لکه سرسایه شوله یا نظر دې منلی وي، نه دغه واجب دي. او د فرض او د واجب نه غیر نور نفلی صدقه دې ته خیرات وي. په هوا چې کم مارغان الوزي، نو د دې چې کم پلیتی را پروزي، نو په دې باندې بنده نه پلیتیږي. په هوا مارغه الوزي او د هغه چې کوم او د سماعت را پرېوته، هغې نه بنده ځان بچ کولی نشي، مونځ ورسره کېږي. بل بنده وایي چې په سرتوره باندې مونځ څنګه دی؟ نو په سرتوره مونځ کول دا بې ادبي ده. د مانځه آداب داري چې بنده د ښکلی لباس واغوندي او خدای ته به ودرېږي. نو په سرتوره باندې مونځ کول بې ادبي ده او دا کار مکروه دی. یا محمد ویل څنګه دي؟ بنده تپوس کوي چې یا محمد ویل څنګه دي. په دې قرآن شریف کې الله پاک ډیرو پیغمبرانو ته خطاب کړی دی، یا آدمو، یا ابراهیمو، یا نوحو، یا موسی، یا عیسی. دې ټولو ته یا ویل شوی د خطاب په وخت کې الله دې ټولو پیغمبرانو ته ویلي. خو زمونږ دې ټول قرآن شریف کې زمونږ پیغمبر علیه السلام ته یو ځای کې الله یا محمد نه دی ویلی. نورو پیغمبرانو ته خو یا ابراهیم وغیره وویلی شو، خو یا محمد په قرآن کې الله نه دی ویلی. او پیغمبر د امت د پاره پلار وي، نو زمونږ په دې معاشره کې یو بندم خپل پلار ته نوم نه اخلي. مثال په طور باندې د یو سړي د پلار نوم عثمان دی، نو زوی ورته دا نه وي چې عثمانه یا عثمان داجي، عثمان بابا، دا ورته نه وي، بلکې القاب او آداب وي، داجي او داجي ګل او بابا وغیره وي. پلار ته څوک نوم نه اخلي. نو پیغمبر علیه السلام د امت پلار دی، نو امتی له مناسب نه دی چې دی ورته نوم واخلي چې یا محمد. دا بې ادبي ده. په مکه مکرمه کې د 10 ذوالحجې یعنې د لوی اختر په ورځ باندې د اختر مونځ کېږي او که نه، نو حاجیانو باندې په شریعت کې د اختر مونځ معاف دی. د حج احکام او افعال ګڼ وي، د اختر مونځ حاجیانو ته شریعت معاف کړی دی. د دې وجې نه په مینا کې او په مکه کې حاجیان د اختر د لوی اختر مونځ نه کوي. البته د ورکوټي اختر مونځ په مکه مکرمه کې کیږي او د لوی اختر مونځ د حج په وجه باندې معاف دی. بل بنده سوال کوي کہ پجیب کے سو ناپاکا کپڑا وغیرہ موجود وی، نو دې سره مونځ کیږي او که نه کیږي؟ د پلیت څیز سره مونځ نه کیږي. د ډبلې روپۍ په مقدار باندې پلیتی، غلیظه پلیتی چې وي، نو په هغې باندې مونځ نه کیږي. که د هغې نه کم مقدار وي، لکه د تڼۍ په مقدار وي، نو دې سره مونځ کیږي، خو مکروه دی چې بنده ته پته وي نو دغه پلیتي د ځان نه لرې کړي. دارنګ که یو ډاکټر
د یورین ټیسټ دپاره وینا کړې وي، یعنې د تشو متیازو ټیسټ او هغه به بوتل کې بنده اچولی وي او لیباټرۍ ته اوړو کې لا وخت وي او د مانځه ټیم راشي نو په جیب کې که دغه بوتل پروت وي نو مونځ کېږي او که نه نو دقه مونځ هم نه کېږي، د جیب نه به دا بوتل وباسي. بل یو بنده تپوس کوي چې د بعضې خلکو په لاسونو یا په تندي یا په مخ وغیره خالونه لګېدلي وي د مشین او د ستنې په ذریعه څه ګلونه یا نومونه وغیره جوړ کړي شوي، نو دې سره غسل کېږي او که نه، او غسل دې سره کېږي. البته دا خالونه لګول ګناه ده، چا چې لګولی دی هغه د الله نه معافي غواړي او دغه خال د بدن نه لرکول بغیر د سرمن استو نه کېږي نه، نو دونه ډېر تکلیف دی بنده ځان له نه ورکوي، لرکی دی نه، خو چې چا کړي دي نو هغه د توبه وباسي او نور خلک دی دا خالونه وغیره نه لګوي. بل یو بنده سوال کوي چې د جینۍ د طرف نه د جینۍ پلار د جینۍ د طرفه خلعنامه پیش کی نو دې سره ازدواجي تعلقات ختمیږي او که نه. یو جینۍ چې د خپل خاوند سره د هغې ژوند نه تیریږي، یا د خاوند د طرف نه ظلمي یا د دې ښځې د طرف نه ظلمي او د دوی کور نه جوړیږي او بیا د زنانه د خاوند نه جدایي او طلاق غواړي او هغه طلاق هم نه ورکوي، نو په دې صورت کې د زنانه د خپل خاوند ته سمال ورکي چې هغه مهر وي یا د مهر نه علاوه نور سمال وي هغه د خاوند ته ورکي او خاوند دا د نکاح نه آزاده کي، نو دې طریقې ته خلع وایي. خلع په رضا د ښځې او د خاوند کیږي، چې دواړه پې رضا وي، ښځه او خاوند رضا وي نو خلع کیږي، او که نه یو رضا وي بل رضا نه وي نو خلع نه کیږي. نو اوس که ښځه په خپله باندې خلع وکړي یا پلار ته اختیار ورکړي چې زما د خاوند سره زما دپاره خلع وکړه او خاوند پې رضا وي نو دا خلع وشوله او د دوی ازدواجي تعلقات په دې باندې ختم شو لکه د طلاق باین په شان. بل یو بنده دا تپوس کوي چې دوه ماشومان یو ځای پیدا شو، جمدیو بیا دواړه یو ځای مړه شو، نو اوس به د دې دواړو جنازه یوه کیږي که جدا جدا؟ نو دوه جنازې په یو ځای باندې هم کیږي او جدا جدا هم کیږي، که د دې ماشومان وي او که د دې نه علاوه پردي پردي بندیان مړه شي او جنازه یو ځای ته راورسېدله او مسلمانان په دې اتفاق وکړي چې موږ د دې دواړو یوه جنازه کوو نو یو هم کیږي او که جدا جدا جنازې کوي نو هم کیږي. نارینه او زنانه که دوه جنازې وي نو هم یو هم ملګري تپوس کوي ټي وي وغیره باندې د ده پروګرامونه راځي، د ده سیډیګان هم شته، دی د څلورو مذهبونو نه منکر سړی دی، تاسو به د ده په بیان کې چې ته نه اورئ چې فلاني مذهب کې دا دي فلاني، بس اسلام کہتا ہے به درته وایي، اسلام دا وایي. ډېرې خبرې دی زموږ د دین خلاف کوي. صحابه کرامو د خرګوش غوښه خوړلې ده، دنه تپوس شوی خرګوش غوښه څنګه وي؟ دا حرامه ده. داسې نور مسلې پکې هم شته، دی د تقلید نه منکر دی، د احادیثو نه منکر، نو د ده جرړې خرابې دي. ذاکر نایک د ده خبرې مه اورئ، دی یو چالاک سړی دی، ډېر انګلیش ورځي وله او چالاکي دی ورسره. که په انګلیش کې شي نو زموږ په عالمانو کې د ده نه بهترین انګلیش والم شته، د ده نه زموږ په عالمانو کې د دې نه زیات معلومات والم شته. حکومتونه زموږ عالمان په ټي وي وغیره ولې نه مخامخ کوي؟ ده کې د کافرانو خپل غرض دی، زموږ عالمان نه مخکې کوي او دی مخکې مخکې کوي. عالمانو د ده ډېرې غلطیانې رانیولې دي او په هغې باندې کتاب لیکلی ډاکټر ذاکر نایک کی حقیقت. دغه کتاب وګورئ په اردو کې دی، ورسره د ده سیډي هم شته، منکرېدی تی نه شي.
چا چې لیکلی د هغه نوم دی مولانا سید خلیق بخاري صاحب، لاهور کې کتاب لیکلی شوی دی. دغه کتاب یې وګورئ، د د جرړې به درته معلوم چې جرړې ټولې ښکاري. د ده پروګرامونه مه ګورئ، د ده بیان مه اورئ، دا یو خراب سړی دی. ذاکر نایک ښه سړی نه دی، عالم نه دی، د دین خدمت نه کوي، بلکې دی په دې خپله چالاکۍ د دین جرړې وباسي. نو ذاکر نایک پسې مه ځئ. وایي دا بدعت څه ته وایي؟ نو بدعت داسې کار چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د صحابه کرامو د تابعینو تبع تابعینو په زمانه کې موجود نه وي، هغې دپاره څه اصل نه وي، او وروستو خلک یې د ځان نه جوړ کړي او هغې کې ثواب ګڼي. څه اصل ورله نه وي او د ځان یې جوړ کړي، ثواب پکې ګڼي، نو دغې ته بیا بدعت ویلي کېږي. د سحر د اذان نه پس باقاعدګۍ سره بلا ناغه یو بنده ذکر کوي، یا د نورو اذانونو نه پس په لوډ سپیکر ذکر کوي. آیا په شریعت مطهره کې د دې څه گنجایش شته؟ دا په لوډ سپیکر باندې په زوره زوره ذکر کول که په دې باندې عبادت والاو ته خلل واقع کېږي. څوک عبادت کوي او په لوډ سپیکر په چغه ذکر دی، نو د هغه خپل عبادت کې خلل راځي. یا یو مریض ته پې تکلیف وي، یا یو طالب علم د هغه کتاب ګوري، مطالعه کوي، د سکول د کالج د دیني مدرسې د هغوی په سټډي او په مطالعه کې خلل واقع کېږي. نو دغه تکلیفونه چې پکې وي، نو بیا په لوډ سپیکر باندې دا ذکر جایز نه دی، ځکه چې نورو مسلمانانو ته پې تکلیف دی. ذکر بالجهر جایز دی، خو چې بل ته پې تکلیف نه وي. او په لوډ سپیکر باندې ډېرو خلکو ته تکلیف شته، دې وجې نه په لوډ سپیکر دی ذکر نه کوي، او د ذکر شوقي دی په بغیر لوډ سپیکره په داسې انداز په زوره ذکر کوي چې دی یې اوري، بل ته پې اورېدل او تکلیف نه وي. لوډ سپیکر والا ذکر کې د ریا قوي امکان شته چې ریاکاري هم پکې راځي، دې وجې نه په لوډ سپیکر باندې دی نه کوي. دا مور پلار د لوریانو دپاره په اختر کې څه جامې لیږي، روجې مینچې غوړي وغیره دا لیږي هر کال، او دا وایي د دې جینکو په منګ باندې حق دی. پښتو کې وایي دې ته برخه وایي. نو دا بدعت دی او که نه؟ بدعت هغې کار ته وایي چې هغه خلک دین ګڼي، ثواب پکې ګڼي. نو دا خلک دین نه ګڼي، په دې د بدعت اطلاق نه کېږي. د ودونو مدونو کې چې دا کوم رسم و رواج وغیره کېږي، دې ته بدعت نه ویلې کېږي، ځکه دې کې څوک ثواب نه ګڼي. بدعت جدا شی دی. د لور خور له د پلار په میراث کې حق ورکول دقه لازمي د خدای حکم دی. په میراث کې حق ورکول د بعضې خلکو دا خیال دی چې دا اختر شو قدر کې یادو، نو بیا به وله میراث نه ورکو، دوی خو خپل حق واغشته که نه. دا خبره غلطه ده. دا اختر شو قدر خو ستاسو خپل رسم و رواج دی، خو که پلار مړ شو نو چې زوی یې څنګه حصه اخلي، نو د هغه په نیمه به لور له هم حصه ورکول غواړي. په قرآن پاک کې د غیر محرم نه د پردې حکم راغلی دی. وایي که ستر او پرده تې کوو نو خو بیا هم کلي ولس خرابېږي، لکه د اوښي نه ستر قطع تعلق راځي، او قطع تعلق غټه ګناه ده. سړي په سړي د کلي ولس کوي که نه، په هغې د کلي ولس او غم خادي برقرار وساتي. او د یو کس چې د هغه د یو زنانه سره نکاح کېږي، که په هغې تعلق ختمېږي نو ختم دی شي که نه. یو خواته د خدای پاک حکم دی چې ستر کوه، بل خوا پښتو کلي ولس دی، نو لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. ډېر کورونه داسې شته چې په هغې کې دا ستر شته، د هغوی کلي ولس خو روغ دی، بانه والا جوړول نه دي پکار. خلک دې خفه کېږي هم نه. د اوښې ته دې ووایي چې تا له موږ یوه خور در کړې ده، نو زموږ د دغې خور سره ستا ستر پرده نشته، ستا ورسره نکاح دی ده، او د خواښې سره هم ستر نشته دی. دا نورې خینې خو دا د بل چا نصیبه ده، هغوی ته واده شوي دي یا به ودېږي، دې سره ملاقات مناسب نه دی. خبرې اترې خندا خوندي ګپ شپ دا دې نه لګوي ورسره. د ودونو کې چې په سنت طریقه ونه شي، په دې کې ډول سرنا تماشې وغیره وشي، د دې طعام خوړل څنګه دي؟ وایي خواص دی ولا نه ځي. لوی لوی عالمان
خواص دوی دی ولا زینا عوام یې خوړی شي. که د یو سړي کاروبار خالص د سود وي یا په بله طریقه باندې خالص د حرامو ګټې وي او حلاله پکې اسم نه وي د ده میلمستیا مه خوره، او که څه حلاله او څه حرامه دواړه وي نو بیا د خوراک ګنجایش ته تاله به هغه حلاله درکړي حرامه به یې نه درکړي. که په کمره کې مخې ته شیشه لګېدلې ده او په هغې کې د مونځګزار عکس ښکاري، مونځ کوي نو کېږي د ده چې توجه برابر وي نو مونځ کېږي، او دغه فوټو نه دی چې دا مخې ته بوت راغی، ځکه په شیشه کې چې دا کم عکس ښکاري چې دې ته اخوا شي نو د هغې نه هغه تصویر هم لاړه ختم شو. خو د شیشو میشو سره که توجه بدلېږي نو دغلته یې نه کوي یا یې پې څادر واچوي. د مونځګزار مخې ته په جومات کې یا په کمره کې هیټر لګېدلی دی، ګیس هیټر دی یا د بجلی دی، د کمرې ګرمولو دپاره دی، مونځ جایز دی، دی کې د آتش پرستو مشابهت نشته دی. آتش پرستو پې ځان ګرمو نه هغوی ولا عبادت کو، او دلته پې تاسو ځان ګرموئ جمي کې دا کمره ډېره یخی. که یو مزګزار په ځمکه باندې اوچت ولاړي او مخکې د ده ستره نه وي نو مخکې څوک تېرېږي دا څنګه دی؟ نو که یو سړی دومره اوچتي د ځمکې نه چې ښکته تېرېدونکي کس د ده مخې ته نه راځي نو هسې مخکې قبلې اړخ ته تېرېدو کې څه ګناه نشته دی. لکه تبلیغي مرکز کې چې مونځ کې اوس خو دویم چت جوړ شو، مخکې چې دویم چت نو بره به هوا ته په اوړي کې خلک په مانځه ولاړو، ښکته په مقبره کې به خلک تېرېدل او په نظر راتلل، په دې څه فرق نه راځي. په مانځه په دوران کې ذهن کې کله کله داسې خیالات راشي چې د مانځه په دوران کې قرآن هم د بنده نه ایر شي او رکعتونه هم ترې ایر شي چې څو رکعته وشو. دې نه د بچ کېدو څه طریقه ده؟ نو د دې مانځه د سبق معنی ته خیال کوه. ته چې مانځه ته ولاړ ته الحمد وې التحیات وې نو د هغې معنی ته خیال کوه چې زه د خدای سره خبرې کوم او زه دا وایم دا خبره کوم، چې معنی ته دې خیال نو په دې وخت کې ذهن بل اړخ ته نه ځي، بیا به نه غلطېږي. تعویز راایستل څنګه دي؟ تعویز په پیریانو چې راوباسي نو دا پیریان عالم الغیب نه دي او اکثر هغه کس یې راوباسي چې چا په خپله کړي. د امام نه مخکې رکوع سجده کول څنګه دي؟ دا ښه کار نه دی. د حدیثو کې خبره راغلې ده، وایي ما سره خطره ده چې د ده مخ به د خر په شانتي شي، چې دا د امام نه مخکې رکوع سجدې له څوک نو خطره ده چې دا مخ به د خر په شانتي شي. نو دا حدیث مبارک کې دا خر ولې یاد کړ؟ غوایې به یې یاد کړو که نه؟ وایي د دې وجه دا ده چې دا خر په دې حیواناتو کې کم عقل حسابېږي. نو دا کم مقتدي چې د امام نه مخکې رکوع سجدې له ځي نو دی هم کم عقل دی. چې ته ډېره تادي وکړې نو د امام نه مخکې سلام خو نشي ګرځولی، هسې ځان ستړی کې نو تادي مه کوه. یو عالم وي هغه په زړه کې دا خبر راغلی وه چې حدیث کې راغلی چې مخ به یې د خر په دا به څنګه کېږي؟ قصدن هغه د امام نه یو ځل مخکې رکوع سجده وکړله او مخ یې خدای د خر په شان که، په دنیا کې د خر په شان شو. بیا به هغه مخ ته پرده تړلې وه، استاد شاګردانو ته به یې سبقونه ښول. یو شاګرد ورسره ډېر عمر تېر کړ، مخ یې لیدلی نو چې سبق ختم شو کلي ته ته وی استاد دا مخ خو دې راته وښیه چې زه خو وپېژنم ته زما څنګه استاد دی؟ وی نه ښیم درته. ډېر منت زاري چې ورته وکړل او مخ یې ورته وښو نو هغه د خر و. بیا ورته ویل چې ما دقه شانتې کار کړو. هغه شاګرد هم ښه و بزرګ و، بس په اخلاص یې دعا کړی خدای زما د استاد دا مخ سم کړي، خدای ولا مخ سم کړي. رکوع نه پس ربنا لك الحمد ویلو دپاره ودرېدل څنګه دي؟ بلکل ایغ نیغ ودرېږه او لږ قلار شه چې دا جامې دې هم برقرار شه، د بدن حرکت دې هم قرار شي، د هغې نه پس سجدې له لاړ شه او ډېره زر تعدي مه کوه، کله کله به دې مونځ هم ونه شي. رونه خویندې په یو کټ کې اوده کېدل جایز نه دي، یو د 10 کاله بل د 12 کاله، بلکل د یو ځای نه اوده کېږي. احادیثو مبارکو کې دا خبر راغلی چې جدا جدا دي اوده کېږي. دا 4 رکعاته سنت خلک وی ډک کوي او همدغه رنګ 4 رکعاته فرض چې کله موږ کوو نو 2 تش او 2 ډک کوو. د دې څه وجه ده؟ په دې 4 رکعاته کې په هر رکعت کې قرائت فرض دی په سنتو کې،
او په دې فرضو کې په ړومبنو 2 رکعاتو کې قرائت فرض دی او په اخري 2 رکعاتو کې قرائت فرض نه دی. مونیا کې لیکلي دي ان شاء قرأ، ان شاء سبح، ان شاء سکتا. که د خوښه شي نو تسبیح دی وایي، که خوښه شي نو قرائت دی وکړي، سبحان الله دی وایي، یا دې چپ پاتې شي. 3 خبرې شوې. والقراءة افضل، قرائت افضل دی. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د هر قسم دیني تقریرونو، نعتونو، تلاوتونو کیسټې به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 25 29 12. د ریګي کلینا یو بنده دا سوال کوي چې د یو مانځه نه تر بل مانځه پورې منځ کې څومره وقفه وي. که بعضې خلک وایي چې لا وخت نه دی شوی او بعضې ځایونو کې اذانونه اورېدلي شوي دي، نو د دې منځونو په وخت کې به څومره وقفه وي. دا سوال داسې دی چې د هر مانځه دپاره وختونه مقرر دي، نو دغه وخت کم وختونه چې شریعت مقرر کړي دي نو د هغې اندازه څه ده. هر منځ دپاره د الله پاک حکم دار چې ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بېشک ایمان والو باندې په متعین وختونو کې منځونه فرض شوي دي. نو 15 وخته منځ په شریعت کې لازمي دی او د دغې 15 وخته منځونو د اوقاتو د تعیین دپاره جبرائیل علیه السلام 2 ورځې پرله پسې راغلی دی او پیغمبر علیه السلام ته د مانځه وختونه ښودي دي او امامتي یې پخپله هم کړې ده. جبرائیل علیه السلام امامتي کړې ده، پیغمبر علیه السلام ته د مانځه اول او آخر وختونه ښودي دي او بیا فرمایلی چې دا اول او آخر د هر مانځه شو او د دې په منځ کې ستا د امت دپاره ټیمونه دي. دا سهار د مانځه وخت په باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي، ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بېشک د مانځه د اوقاتو دپاره اول او اخر یعنی ابتدا او انتها ده او بېشکه د سحر د مانځه اولنی وخت هغه وخت کې وي چې صبح صادق را وخیږي او آخري وخت یې دا دی چې نور سیره ووي. او صبح صادق دا څه شی دی؟ نو د دې بیان هم په احادیثو مبارکو کې راغلی دی چې دا صبح یعنی سبا 2 قسمه دی، یو صبح کاذب دی، یو صبح صادق دی. نو صبح کاذب چې دی نو د مشرق طرف ته د شپې د اسمان په دې لمن کې د لومبړې د لکۍ په شانتي یو رڼا راپورته شي او دغه رڼا د ځمکې نه پورته طرف ته په نظر راځي. د لومبړې لکۍ چې راپورته شي دقه شانتي وي او د ځمکې نه پورته طرف ته راځي. دغه دروغجن سبا د صبح کاذب ورته وایي. نو په دغه وخت کې د سبا مونځ جایز کیږي نه. دغه وخت کې که څوک د تهجد مونځ کوي نو کیږي او که څوک روژه نیسي او دغه وخت کې پېشمني خوراک کوي نو خوراک کول جایز دي، حرام کیږي نه. دا لا شپه ده. دې نه ډېر وروسته بیا یوه بله رڼا راپورته شي چې هغه د اسمان په دې لمن کې په پلنو باندې وي او دغه رڼا په مزه مزه راپورته کیږي. دغه په پلنو د اسمان په لمنو کې چې رڼا راشي نو دا صبح صادق دی. دې نه پس د سبا ټیم داخل شو او که څوک روژه نیسي نو خوراک به بند کي، پېشمنې به بند کي، صبح صادق شروع شو. نو دا د سحر د مانځه دپاره بالکل ابتدایي ټیم شو او تر کومې پورې کیږي نو د نور د سیرې پورې د سبا مونځ قضا نه دی، یعنی د صبح صادق نه ابتدا وشوله او د نور سیرې پورې اخري وخت دی
چې څنګه نور سیره ووی نو بس د سبا مونځ قضا شو. یعنې دغه وخت کې که څوک په قاعده ناست دی د فرضو په قاعده ناست دی او لا سلام یې ګرځولی نه دی او نور سیره وواله نو دغه مونځ یې ونه شو. اوس په دې کې کم وخت کې به مونځ کول بهتر وي؟ ابتدا او انتها شریعت اخوله. اوس مستحب وقت په دې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د احادیثو په رڼا کې دا دی چې د سبا مانځه کې ښه رڼایي وکړئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. د سبا په مانځه کې ښه رڼایي وکړئ ځکه چې دې کې ډېر لوی اجر دی. دا ګړی په حساب باندې نور سیرې ته د نور خطو ته چې نیمه ګینټه پاتې وي یا 15 منټه پاتې وي او داسې وخت کې بنده د سحر مانځه ته ودرېږي نو دا مستحب وقت دی. د سړو دپاره دا وقت مستحب دی او د زنانو دپاره وختي مونځ بهتر دی چې صبح صادق شي د سبا ټیم داخل شو نو د زنانو دپاره د سحر مونځ کول دی کې اجر او ثواب زیات دی. یعنې زنانه به د نارینهو نه مخکې د سبا مونځ وکړي او سړي دوی به په رڼا کې مونځ کوي. البته چې کم خلک حج له تلي وي نو په مزدلفه کې دوی د سحر مونځ به په تیاره کې کوي او نورو اوقاتو کې په رڼا کې افضل دی. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې د احادیثو په رڼا کې مستحب وقت شو. اوس دا مسله چې بعضې خلک وایي چې تر څو د سړو جمع نه شوي نو هغې پورې د زنانو مونځ نه کېږي نو دا خبره خطا ده. چې ټیم داخل شو نو زنانه په خپل کور کې د مونځونو کار کولی شي. بلکې د سحر خو وویلی شو چې د سړو د مانځه نه ډېر مخکې صبح صادق کېدو سره د زنانه مونځ وکړي. نو چې کله ټیم داخل شي د نارینهو د جمع انتظار د زنانه نه کوي خپل کور کې مونځ دې وکړي. د زنانو مونځ په کور کې ډېر افضل دی ثواب یې ډېر دی ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما په دې مسجد نبوي کې د مونځ کولو نه زیات ثواب زنانه لپاره په خپل کور کې دی. دا جمرود یو بنده دا سوال کوي ماشوم یا ماشومې له نوم کې خودو کې د کمو خبرو خیال ساتل پکار دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چاله الله بچی ورک نو خشته نوم دې ورله کېږدي. من ولد له ولد فلیحسن اسمه. چاله چې الله بچی ورک نو ښکلی نوم دې ورله کېږدي. ښکلی نوم د شریعت مطابق هغه دا دی چې په هغې کې بندګي ښکاري چې دا بنده دی د الله بنده او دې نوم کې بندګۍ علامې ښکاره کېږي لکه عبدالله د الله بنده، عبیدالله د الله بنده ګوټې ورکوټې بنده، عبدالرحمن د رحمان بنده. نو د الله پاک یو نوم به واخلې او د هغې نه مخکې عبد ولګوه نو دې نه یو نوم جوړ شو لکه عبدالله، عبدالرحمن، عبدالکریم، عبدالرحیم وغیره. د قرآن شریف په اول کې په دیګتا او په ډومبنۍ پاڼه باندې د الله یو کم 100 نومونه لیکلي شوي دي. دغه یو کم 100 نومونو کې یو نوم خوښ کوه مخکې ته عبد ولګوه بس د ماشوم دپاره دا نوم شو عبدالله، عبدالرحمن وغیره. یا د دې نه مخکې فضل لفظ ولګوه د الله د یو نوم راواله مخکې ته فضل ولګوه لکه فضل الله، فضل الرحمن، فضل الرحیم، فضل کریم وغیره. نو یو کم 100 نومونه د الله د قرآن شریف په اول کې شته. د هغې نه ستاسو د ماشومانو دپاره یو کم 100 نومونه یو جوړ شو په عبدالله سره او په فضل الله سره یو کم 100 نومونه نور جوړ شو. دې نه علاوه د پیغمبرانو نومونه ټول ښکلي دي. د هر پیغمبر نوم دا ښکلی دی. نو ماشوم دپاره د پیغمبرانو نومونه کېښودل هم جایز دي لکه ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایوب، یونس وغیره. جنکو دپاره نوم د پیغمبر علیه السلام د کور د بیبیانو نومونه دا خشته نومونه دي. د پیغمبر علیه السلام بیبیانې او لوریانې لکه عایشه، فاطمه، آمینه، میمونه وغیره.
دا صحابیاتو نومونه هم په کتابونو کې راغلي دي، هغې کې یو نوم د زنانو دپاره خوښول پکار دي. د کم نوم په معنا نه پوهېږي یا د هغې معنا غلطه وي هغه نوم مږ ده. کله ماشوم وشي نو د یو عالم سره پکې مشوره وکړه چې کم نومونه کېږدو. کله کله بنده په خپل سوچ باندې یو نوم کېږدي او هغه غلط وي نو غلط نومونه بدلول پکار دي. یو بل بنده تپوس کوي چې زنانه دپاره مقبرې ته تلل جایز دي او که نه. د زنانو مقبرې ته تګ جایز خو دی، خو موجوده وخت کې دونه فتنې او فسادونه دي چې د دغې فتنو او فسادونو په وجه باندې علما فرمایي چې زنانه دې مقبرې ته نه ځي. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې به زنانه جومات ته راتلې، مسجد ته، او مسائل به هم زده کول، مونځ به هم په جمع کو او مسائل به هم زده کول. هغه وخت کې د ستر او د پردې اهتمام ډیرو. د پیغمبر علیه السلام د وفات نه وروستو عایشه بیبي رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې دا موجوده حالت د زنانو که پیغمبر علیه السلام لیدلی و نو دا زنانه به د مسجد نبوي نه هم منې کړې وې. هغه د بزرګۍ په زمانه کې عایشه بیبي که دا حال یې لیدلی و نو پیغمبر علیه السلام به زنانه د مسجد د راتلو نه منې کړې وې. زموږ د موجوده زمانې د حال نه که خبر نو خامخا به یې منې کړې وې، ځکه حالات د لارو کوڅو خطرناک دي، نه پکې زنانه مسجد ته تلی شي او نه پکې مقبرې ته. نو د خارجي مصالحو په وجه باندې زیارت القبور د زنانو دپاره منع دی. د هریپور یو بنده د زنانو د ویښتو په باره کې تپوس کوي، بعضې زنانه ویښته کټ کوي، د سر ویښته کټ کوي، نو دا به جایز وي او که نه. نو د زنانو ویښته کټ کول دا جایز نه دي، د سر ویښته کټ کول جایز نه دي. بیوټي پالرز د دې څه حیثیت دی چې دا به جایز وي او که نه. نو بیوټي پالر زنانه په دې باندې خپل آرایش او زیبایش کوي. د زنانو حسن، آرایش او زیبایش د دې خو شریعت اجازت کړی دی، خو د خپلو شرطونو او د خپلو حدودو په منځ کې خپل حسن دی برقرار کی. موجوده وخت کې بیوټي پالرز د دې چې دا کمه پیشه ده نو دې کې څه قباحتونه دي، څه بدۍ پکې دي. بعضې ځایونو کې نارینه دا کار کوي، زنانو له سر سمول نارینه کوي، نو یو پردی سړی د پردی زنانه په زلفو کې لاس وي او هغې له ویښته کټ کوي، نو دا د شریعت نه هم خلاف ده، د پښتو او د غیرت نه هم خلاف ده، بې حیایي ده. دویم پکې قباحت او بدي دا ده چې زنانه بازار ته ځي او د خپل حسن نمایش کوي، دا هم بې حیایي ده. بل د بیوټي پالرز د طریقې نه پس د نارینه او د زنانه فرق ختم شي، معلومیږي نه چې دا الک دی او که دا جینۍ ده. او ورسره دغه بیوټي پالرز د حسن دا مرکزونه دا د بې حیایۍ اډې هم جوړیږي. عامه تجربه دا ده چې کم خلک دا کارونه کوي نو دوی د دین سره څه تعلق نه وي، بېدینۍ طرف ته دوی روان وي. په دې کې د سړو مشابهت راځي. زنانه خپل ویښته په داسې انداز باندې جوړ کړي چې د سړي او د ښځې فرق پکې معلومیږي نه. او حدیث مبارک کې راغلی دي چې پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی دی په هغې سړو باندې چې هغه ځان د ښځو په شانتې جوړوي، او په هغې ښځو باندې لعنت ویلی چې هغه د سړو په شانتې ځان جوړوي. کم سړی چې د ښځو پیښې کوي، د ښځو په شان ځان جوړوي، په هغه هم لعنت، او کمه ښځه چې د سړو په شانتې ځان جوړوي په هغې باندې هم لعنت ویلی شوی دی. نو د زنانو د سر ویښته کټ کول جایز نه دي. پخوانو زنانو چې په کومه طریقه باندې ځان له سر سمه کوله په کور کې دننه، همغه طریقه اوس هم جایز د په هغې دې کوي، دا نوې طریقې باندې نه کوي. حیات آباد نه یو بل بنده دا سوال کوي چې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ نړوان دی، ډېر خلک اجامت نه کوي، وی لا قربانی نه ده شوې، قربانۍ پورې منه ده، د دې په هکله څه حکم دی؟ نو په احادیثو مبارکو کې راغلی دي چې کله د ذوالحجې میاشت را اوخیږي، د لوی اختر میاشت را اوخیږي، او کم بنده د قربانۍ اراده کړې وي
نو دې د نوکونه او ویښته نه اخلي، چې د قربانۍ اراده یې وي نو نوکونه او ویښته دې نه اخلي. دا یو حدیث مبارک کې دا خبر راغلی ده او دې کې فایده شته. دا حج ایام وي او حاجیان احرام تړلی وي، نو د احرام په حالت کې په دې حاجیانو باندې دا پابندي وي چې دوی به نوکونه او ویښته نه کټ کوي. دا خو د مکې مکرمې د حاجیانو طریقه شوله. اوس په ټوله دنیا کې چې مسلمانان د دغه حاجیانو سره مشابهت وکړي، دوی نوکونه او ویښته وانخلي، دوی له هغه ثواب الله ورکوي کوم چې په مکه مکرمه کې د حج احرام تړونکي حاجیانو ته ورکوي. نو دوی به د عام مسلمانان چې قرباني کول غواړي، نو د ذوالحجې د میاشتې ختو نه پس قربانۍ کولو پورې نوکونه او ویښته دې نه اخلي. یو مستحب طریقه ده، ثواب پکې شته. تقریبا د ماښام د بانګ نه یو ګنټه یا 15 پاوه مخکې د مازدیګر مونځ چې وکړي شي، نو دا به مستحب ټیم وي. دا ماښام وخت